بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول ناول خو زه د خپلو ځینو وروڼو د ذهن له کلیر کول غواړم چې دلته څوک بد کار کوي هغوی ته وایي اصلاح کوي په طریقه وایي دا کار بد دی. چې څوک ښه کار کوي چې داسې ورته نه شي ویلی چې ښه کار کوي، نو کم از کم د خپل تربیت مه راښکاره کوئ. نن په دیر کې تاسو به کتلي زه سره لږ ډېر پلی کومه د ایم ایس آفس کې زمونږ د غریب ولس نه صحیح شو، لکه د میدان د لرې لرې علاقو نه د دیر د لرې لرې علاقو نه تمرګرې ته خلک لایسنس له راځي، د غریب سړي بچی راځي که نه، او که مالدار هم راځي نو د هغوی روپۍ خو زمونږ دپاره نه چې موږ به ټګان به شانو به ته کینو موږ به روپۍ وهو. هغه خلک د کلو نه کرایه ولګوي او بیا دلته راځي، دلته د ایم ایس آفس کې 400 روپۍ د هر کس نه اخلي. نن زما خپل لترزوی مطلب زما رور جاوید نامې ده، هغه راغلی دی، د هغه نه د ایم ایس په آفس کې 400 روپۍ او د هغه سره نور ملګري، ما ته راپته هم چې څومره ملګري به زه ورغلم تقریبا 35 نواله 40 پر کسان د دوی نه دي 400 روپۍ واخیستې لیګیا وه سلسله. زه چې لاړم دا ثبوت په ټیم لږ واورئ چې د کسانو ته دا پیسې واپس کړي دي. زه یو څو سوالونه لرم، زما هېڅ چا سره دښمني نشته، نه مې ذاتي څه جنګ شته. زه یو سوال لرم، که فرض کو دا پیسې د سرکار حق نو ډي پي او صاحب او د هغې نه مخکې دوی د خپل ایم ایس آفس د دې خپل نوټیفیکیشن خلاف ورزي کړې. دا نوټیفیکیشن باقاعده ستاسو زه ډسپلی کوم، په دې باندې د دوی سیګنیچرې دي. په دې نوټیفیکیشن کې دوی داسې لیکلي دي چې موږ به 1 روپۍ هم نه اخلو، دا بالکل فری دی، فری اف کاسټ. ښه، د هغه نوټیفیکیشن دوی نن په خپله باندې خلاف ورزي هم کوي. او د هغې نه علاوه که فرض کو دا قانوني نو چې قانوني وي نو تاسو چې کوم کسان نن 400 روپۍ لکه دا زه چې در ډسپلی کوم په دې کې چې 400 روپۍ تاسو اخیستې دا واپس کولی تاسو ولې؟ لکه چې تاسو داسې قانون باندې ولاړئ نو تاسو واپس کولی ولې؟ تنویر ستا نه لیسنس 100 روپۍ واخیستې 400 روپۍ اخیستې اوس یې ته واپس کړې. دا اوس خیراتي دلته بار غریب بناسي هغه لی به ورکړي. صحیح شو، ستاسو ډېرې شوي دي. ستا نه څو واخیستې خال ملک 400 ټیک شو، واپس یې درکړې. چا د نه اخیستې وي؟ په کوم دفتر کې؟ زه نه یم ځکه چې سړی به وایي چې دا په ما پسې لګېدلی. کوم ځای کې نه اخیستې؟ ایم ایس په دفتر کې دننه لږ ځان خبره وه. د خال خو ماشاءالله ښه ایډوانس خلک دی. ستا نه 400 اخیستې؟ ستا نه څو اخیستې؟ 400. خوشحاله شوې؟ جاوید ستا نه ته خو پکې زوړې. او دلته کوم یو ناسته امداد ښه زه صحیح شو یاد وساتئ، دا مافیا ده. اوس کېدای شي ایم ایس د دوی سره میلاو یا نه میلاو ځکه چې هغه نه و. دا مافیا ده، دوی له په دې مخ باندې سپېړې ورکوي. موږ بوډاګانې ما ته وګوره سپین ږیری موږ به ختم شو، موږ د بچو نه به دا مافیا روپۍ وصولوي. ټیک شو که نه؟ یو ځل پاکستان زنده باد پاینده باد. تھینک یو. قربان. بل سوال تاسو ته دا اختیار چا درکړی؟ په دې کې دا ډاکټر صاحب وایي چې موږ ته د 750 روپو نوټیفیکیشن شوی چې دا به 750 روپۍ به اخلي. تاسو ته بیا دا اختیار چا درکړی چې 750 په ځای تاسو 400 واخلئ؟ اینی هاو دا ټولې پیسې تاسو ته پته چې چاله ځي چېرته ځي کوم طرف ته ځي. خو زه د دیر خاورې ته یو سوال کوم، که تاسو دغه شان مول ژوند تېراو که د لاشونو په شان ژوند او د یو کس باندې په یو سیاستدان خرڅېدی و بل، نو یاد ساتئ چې دا دیر به دغه شان تباه او بربادي. د سواد خلک نن په سواد کې ټورست لوټ شو، الحمدلله واپس یې کسان نن په هغه ورځ ونیول. د دیر هغه بلا نیولی کېږي. دا د دیر قصه نه کوم د دې نه مخکې چې د چکدرې په غرونو کې معصوم کومه حریم شاه لور چې وه د هغې هغه لاش څه شو، د هغې معصوم وجود څه شو، د هغې 72 ګنټې سلګۍ څه شوې. دا زما او ستا د بېغیرتۍ د لاسه. که دغه شان بېغیرته ژوند د اوس ژوند موږ تېراو او په یو بل باندې دغه ډزې کولې چې ته څوک یې چاپې وایي ته څوک یې ستاسې دا اختیار زما خپل ځان له په خپله ورکړی دی. چاله چې اختیار ورکړی شوی هغه ټګان دي. دا اختیار مال خپل عوامو خپل وطن راکلی، خپل ملت راکلی، خپل قانون راکلی دی چې قانون ماته وایي چې ستاسو نه به 400 روپۍ څوک نه اخلي. او هغه ډاکوان ناسي بیا زما د خپل رور نه، زما د ترزوی نه، زما د ولس نه 400 روپۍ اخلي. ټیک شو، نو دا قانون زه په خپل ځان لور کوم. داسې سامۍ زه داسې وککرۍ په تاسو ګورئ دا قانون زما نه واخلي. په خپل علاقه، په دې خپل وطن، په دې خپل ملت، په دې خپل دیر، په دې خپل پښتونخوا د خپل سر شیندلو ته تیار یم. داسې یوه هستي ګورم، داسې یو مافیا ګورم چې دا ما د خپل میشن نه، د خپل عزم نه رامنې کړي. یو خبره ذهن کې کېنوه چې ته داسې چل دی. زه خو دلته اوس مېلمنو سره زه راشم ستا سره خبرې د واشروم نه کوم، خو که ستا په دې سر کې څه هوا وي که نه نو ما ته دې زه درسم ستا نه زه دا هوا وباسم. پوه شوې؟ او زه دې داسې برابروم ته به یاد ساتئ. او نور که د دې نه د یو غلطه خبره وکړه نو اوس په دې سره کې در څه پرېږدم بیا راپسې درځم بیا دې ګور پرېږدم نه. د عزت سره لوبې چې کله سړی ګناهګار نه بې ګناه وروره دا چلونه ما ته مه ښایه. صحیح ده، دا خبرې ما ته مه کوه. زه ته اوس هم یم نه ستا زما کار شته، نه ستا زما څه کار شته. قانون شته،
ډي پی او صاحب شته دا نوی راغلی دا زور تاسو دې لپاره بدل کړو چې هغه به تاسو باندې ټول راکینچ کړي وي صحیح شو که نه نوټیفیکیشن شته اوس یې زه درلیږم اوس په دې ټایم تا نن د خپل افیس د نوټیفیکیشن خلاف ورزي کړله تا یادومه بل لا پرېږده تا نن د خپل افیس د نوټیفیکیشن خلاف ورزي کړې ده تا چې 400 ریال واپس یې کړه ولې لکه زه به چې سړی ډاکا چې زه به هغه لپاره څه عزت وساتم هغه به زه څه عزت وساتم خو تا چې څه کړي که نه د دې عوامو لیدلی مې او انشاءالله اوس به نور به